به هر حال مونږ باجوړ ته ورسېدو. ډېر وخت تېر شوی دی، د 58 خبره را، دا کال چې و نو د 58 سن 1958. په مونږ خو داسې د غم نو که نه چې دا کم ځای دی او دا کم ځای دی او دې ته څه وایي او دې ته څه وایي، دې ته مو خیال نه و. خو دومره مې یاد شي چې دا د لغړۍ علاقه وه، لغړۍ. او زما د تره زوی به د ملک صاحب ته کاکاجي وي. کاکاجي سره چې کله شپه تېره شوه، بیا موږ سهار چکرې والې یو ځای ته وختو، وایي دا کمر سر دی. کاکاجي وایي دا کمر سر دی. دا خبره مې په ذهن کې راځي چې هغه ورته وایي چې میا صاحب یو زمانه کې دا کمر سر دی چې بر وختو، وایي دا دې خوا چې دی د اوبه چې د غر دې خوا ته تلي، دا د کونړ علاقه ده او دا دې خوا د باجوړ علاقه ده. خو یو زمانه داسې وه چې دا باجوړ چې وي و دا د کونړ سره و، که کونړ د باجوړ سره و. اوس ما نه هېر دي، خو زما په خیال چې خبره داسې وه چې دا کونړ د باجوړ سره و. د سیند نه دې غاړه چې دا کم خلک وو، نو دا به دې غره باندې لنډ راتللو، د دوی ټوله سودا او ټول دارومدار د باجوړ د ښار بازار نه و. صحیح. بیا پکې ما به سیلونه م کول، خبره دام راله دې کې دا ذکر وچېړلی شو چې فرحت په طبعي طور د باجوړ ګلونه. دې پورې غاړه ملک صاحب وویل چې تاسو دې پورې غاړه دلته یو چینه وه او د تورې طبعي په نوم مشهوره وه. خو دا کیسه ماته نیکه 350 ماته نیکه کړې ده په وړوکوالي، او هغه وایي چې د دې کیسې 350 کاله کېږي. او په هغه وخت کې که ستاسو خیال دا کیسې به یو نه بل ته بل نه بل ته به راتلې دي، دا د کیسو غږ هم ډېر و. نو دا ماته نیکه د نن نه 50 کاله مخکې کړې ده. زه لا ماشوم وم او نیکه مې وایي چې د دې 350 کاله کېږي. وایي نیکه مې دا خبره کوله چې دلته پورې یو چینه وه، هغه تورې تبۍ په نوم باندې مشهوره وه. توره تبۍ څه ته وایي؟ لکه مطلب هغه تور ګټ چې کومه ده تبۍ خو مونږ لکه لویه ګټه، هغه ووایي چې دا توره تبۍ ورته په دې وجه وایي چې د دې په خوا کې ډېره لویه ګټه وه او چاپېره ترې ښایسته ښایسته سره سره ګلونه، داسې هواره وه. دا یو قسم تخت په شکل کې و. دوی د خوا وشا د کورونو داسې یو دوه کور و. د دې جینکۍ چې به کله دې چینې ته راکوزې شوې، نو د منګو ډکولو نه وروسته به بیا یو لازه په دې خپل ګپونه هم لګول. یو ورځ به داسې وشو چې هغه فرحت نوم یو جینۍ وه، هغې منګی راغېښتی دی، روانه ده دې چینې ته. نو هغه دور داسې و چې هغې کې څه ستر پردم نه وه، واړه واړه کلي وو، یو بل سره پرشتو باندې تړلي وو. او د کلي یو کس چې به هم چېرته بازار ته تلو نو د ټول کلي چا به وایي صابون راوړه، چا به یې کورکمن راوړه، چا به څه وي، ځکه چې تګ راتګ داسې ډېر نو. یو کس چې به و ډېر مخلصي و، اخلاص و. دې ته چې پته لګېدلې ده چې دی خو ځي بازار ته، نو دی ورته وروره ته بازار ته ځې وې، او وایي چې ما له به د تور کمیس کپړه راوړې، ما اوس منګی راغېښتی دی چینې ته ځم، او زما مور ته به یې ورکې پیسې کور کې تیارې پرتې وي، تاله به درکړي. ټیک ده، صفا یعنې روغه خبره وه. تاسو د شاعران که ستاسو خیال وي دا غماز شیطان او رقیب د ډېر وخت نه دغه کوي، نو دا د پخوا نه را روان دي. دلته اوس بل یو زلمي دا خبره اورېدلې ده، هغې خو څه په پټه نه کوله، ښکاره خبره یې کوله. نو هغه تللی دی، وایي کاکاجي وایي چې هغه تللی دی او د فرحت رور د دې همزولی و. دا خبره یې په هغه ته په غلط رنګ کې کړې ده. هر څه چې یې کړي دي، خو د کاکاجي د خدای خبره یې غلط رنګ کې کړې ده. کېدای شي چې بل رنګ یې ورکړي. نو یو ځواني وه، بل هغه وخت کې خو ټوله علاقه باندې هغه د جهل هغه دغه و، د غیرت په نوم به خلکو چې کوم دی نو بېګناه قتلونه کول، سړی به یې په پټي کې وویشتو، زنانه به یې دلته کور ویسته، هغه رواجونه مو، تعلیم هم نو.
بل غټه خبره دا وه چې د ده د ځواني وه او د امزولي د طرفه ورته دا خبره وشوه نو بس دی په منډه کور ته تللی او توره یې راغېښتي او چینې ته یې ځان رسولی فرات وایي بېغمه ناسته وه ده پرې د تورې ګزار کړی دی او هغه هلته شهیده کړه په چینه کې یو ماتم جوړ شو یو لویه حادثه وشوه نو کاکاجي وی چې بیا به دې چینې ته د فرهد چینه ویلی شوه ځکه چې دا د هغې په یادګار کې دا نوم را روانو دا خبره هم وه چې په خادو کې به غم خادو کې به چېرته خپلو خپلوانو تمبلوالو نو دا به یې پکې اړوله دا میسه چې فرهد په تپی تور د با جوړ ګلونه او نور به پکې خپلې میسرې ستاینې وغیره څه چې کول لکه خپل مصرا په کا چولو فرهد په تبه تور دا به تیاړوله راړوله لکه څنګه چې اوس هم ما خو تاسو ته وویل اورېدلي ډېره خبره بیا دا وشوه چې وی دا ډېره موده به دا سره ګلونه چې دي دا تور د فرهد دغه مه تور راختل په دې توره تبۍ باندې یا د فرهد په چینه باندې به دا سره ګلونه تور راختل دا خبره خو کاکاجي وکړه مونږ کې هم هغه د شاعرۍ هغه دغه و شاعري داسې پوره ویا نه وه نو د کاکاجي په دیره کې چې تر څو هلته ما هغه تاریخ لیکلی نو ما هغه مصري د هغه د خولې هغه چې څه دغه و نو هغې ته تاریخي مصري یا به کولې د هغه هر څه چې وي نو دا ما په مصرعیده کې مصرو کې راوسته بیا چې کله زه خرکي ته رالم نو 15 ورځې پس دې ته بیا ما د سندرې رنګ ورکړو لکه هغه په خپل دی او دې ته د سندرې نو دې کې درې څلور بندې چې کوم دي هغه واقعیتي څنګه کاکاجي وي هغه شان دي او یو بند نیم پکې داسې راغلی دی چې هغې کې بیا د علاقې هغه جغرافیایي منظرکشي شوي ده بس دا ما ولیکل رالم په هغه منصور صاحب په هغه زمانه کې به د اجرو د ټنګټکور رواج ډېر زیات و اجرو کې د ټنګټکور رواج ډېر زیات و هر کلي کې به چې دی د هلکانو ستار رباب منګې دا به دغه کېدل دا چې هغه هلکانو دغه که نو بیا به د ستارو د منګي سره دا سندره چې کومه ده دا به هم کله کله یا مصرعي ده به هغه هلکانو وی لکه کچکول استاد زمونږ په دې سمرانجي کې یو هغه وخت یو مشهور ارټسټ هغه ویلي ده زیارت ګل هغه ویلي ده داسې په سوات رانجي کې اوس د بده مرغه دلته دا ورځې ما تاسو ته وختي خبر وکړه چې دا خو ډېر ښه دور دی څه پلی کیسټ نو څه د ریکارډنګ څه دغه نو بس یو ریډیو هغه به چېرته کې خلکو په مازدیګر کې اورېدو نیمه ګنټه به و څه داسې ذریعې نه وې نو دلته کې بیا چې کله زه فارغ شوم او بیا مونږ ادبي دنیا ته او سیاسي دنیا ته راغلو بیا مونږ کتاب چاپ کولو نو ما په څومره کتابونه چې زما چاپ دي منصور صاحب نو ما هغې ته سندرو کې ذهن نه دی ورکړی بس هغه خپل نظریه او د حالاتو عکاسي او دا هر څه چې به کېدل سندرو کې مې ذهن ورکړی داسې یو دور هم رالو چې ما د شعر و شاعرۍ نه او د سیاست نه د کورنو حالاتو په وجه ډډه وکړه او ځان مې ترې ډډې ته کړو 25 کاله زه ډډې ته وم منصور صاحب ځکه تاسو سره ډېر دغه نه دی شوی دغه او دغه دوستانو ته سره به تګ راتګ لکه روغاني صاحب یا خدای دې وبخي رحیم صاحب مینګورې ته به تلم راتلم دغه به وکړو نور ما او دغه دوران دننه صدیقي صاحب سره هم ویلی صدیقي صاحب سره دغه دوران کې چې دا ما کله ډډه وکړه نو زما مونږه بیا تلو نو ښار ته چونکې زمونږ خو ډېر پیریډ دلته شوی و دلته رښتې شوي وي دلته غمخادي وه مونږ خویندې میندې ورکړي وي مونږ ته هم خلکو راکړي وي اتګ راتګ و
خو مونږ لاړو بیا هغه نو ښار ته والد صاحب هم د مونږ مړ شوی و والده صاحب هم زمونږ پاک رسېدلي وه نو بیا دغه پیریډ کې د خلا کې بیا ما د ریډیو پاکستان پېښور سره کانټیکټ په دغه پر سوونو پروګرامونه کړي دي ډېر عمر